السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو دوستانو ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. زموږ د اسلام یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او نورو مسلمانانو ته یې هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت موسی علیه السلام د همسا یعنی لکړی پایدې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهونه د الله تعالی جل جلاله د دې قول چې د حضرت موسی علیه السلام په تذکره کې دی سوال وکړو او هغه قول دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم ولی فیها معارب اخرى، یعنی په دې همسا کې زما نورې پایدې او مقصدونه هم دي چې هغه حاجتونه څه دي؟ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل چې د حضرت موسی علیه السلام په همسا کې 14 پایدې وې. اول یو دا چې کله به د اسمان نه اوبه ورېدې نو موسی علیه السلام به هغه په سر د ډال چتري په شان نیوله او د هغې لاندې به کېناستو چې د باران نه بچ شي. دوهم کله چې به لمر په وریځ کې پټ شو او حضرت موسی علیه السلام ته به په وخت پیژندلو کې شک و نو هغه همسا به د لمر په شان د هغه دپاره روښانه شوه. دریم د ګډو چیلیو میږو په څرلو کې به چې کله سخته ګرمي شوه نو هغوی به هغه همسا ودروله نو هغه به د پلنو پاڼو والا ونې په شان سوه. حضرت موسی علیه السلام به د هغې لاندې آرام کوي. څلرم کله چې به حضرت موسی علیه السلام ګډو چیلیو ته اوبه ورکولې نو هغه همسا لکړه به د کوهي د لرېوالي او د ژوروالي په اندازه باندې اوږده رسۍ شوه او د هغې سر به د ډولچې بوکې په شان شو، په هغه کې به یې اوبه راښکلې. پنځم کله چې به موسی علیه السلام په څه خطرناک ځای کې اوده کېدو نو هغه به یې د لاسه وغورځوله نو هغه به د ورځې د زمري غوندې شوه. شپږم دا به د شپې د کجورې د ونې په شان اژدها غوندې جوړه شوه. اووم کله چې به موسی علیه السلام د یو ځای نه بل ځای ته توښه خوراک وړل نو هغه به داسې لوښی جوړ شو چې په هغې کې به یې خوراک ډکوی. اتم کله چې به موسی علیه السلام تږی شو نو د دې د غاړې نه به یې اوبه څښلې. نهم کله چې به د موسی علیه السلام یخني کېده نو دا به یې کېښودله نو دی به لکه د خیمې هغه پټ کړو. لسم کله چې به موسی علیه السلام یو دښمن سره میلاوېدو نو همسا به یې د هغه مخې ته وغورځوله نو هغې همسا به هغه ژوندی تیر کړو. 11 کله چې به موسی علیه السلام ګډو چیلیو دپاره د ونو پاڼې غوښتلې نو همسا لکړه به یو کوږ خاک غوندې شوه نو د هغې په ذریعه به یې د ونو نه پاڼې څنډلې. 12 کله چې به موسی علیه السلام خپل خوراک او اوبه زوړندول غوښتل په همسا کې به یو داسې خاښ پیدا شو چې په هغه کې به یې خپل خوراک او اوبه زوړندې کړې. 14 کله چې حضرت موسی علیه السلام ته د یو میوې خواهش وشو هغې همسا به پاڼې او میوې وکړې او موسی علیه السلام به هغه خوړلې. همدا وه د موسی علیه السلام معجزه چې په یوه لکړه کې 14 پایدې وې. که دا ویډیو چیرې ستاسو خوښه شوې وي هیله لرو تر نورو مسلمانانو یې ورسوئ او لایک یې کړئ.